ماشوم چې دنو صرف په دی وجه باندې د دنیا نه رخصت کو چې دی چې دنو چيلې سراولې بزې چې سراولې ابزې چې دنو هغه پټو ته اوختي وي او دی چې دنو په پټو کې چې دنو د دنیا نه رخصت کو په ټیم کې چې دنو پانسي کو هغه د دنیا نه رخصت کو یار دا واقعا چې دنو په سواد کې راغلي د ملګرو ډېر د افسوس مقام دی کنه صرف د بيزو په وجه د چيلو په وجه باندې چې دنو یو نوجوان چې دنو قتل کیږي او هغه د دنیا نه رخصت کیږي ملګرو دا چې وکنه چې دی ماشوم چې دنو دی چيلې سراولې بزې سراولې یو پیر چې دنو مخکې هم په دی باندې وشر شو او مخکې چې دنو په دی باندې هم لاندې شوی و او دې ماشوم چې دنو بزې سراولې چې هغه چې دنو د پټو ته ورغوښتي چې کله دې پټو ته ورغوښتي نو هغه کسان په راغلي مخالف او دې چې دنو ډایرک پانسي کړه دې هغه د دنیا نه رخصت کړه د خلکو ته پته ولګي چې دلته لاش پروت دی هغه نوجوان کور خلکو ته ویل چې تاسو ماشوم دلته پروت دی او راشي چې دنو دا دروړي هغه نه پس چې دنو هغه ماشوم یې ور صرف په دې وجه باندې ملګرو زمونږ پښتانه او زمونږ د خلک دې ته نه ګوري مونږ چې دنو پټي چې دنو خرابي قبضه ورواوخته مونږ سه انسان هم وجنو دا زمونږ حالات په مونږ کې انسانيت نشته مونږ کې د سره سره سړیتوب نشته مونږ چې صرف انسانان مونږ وای چې صرف زخوي دا بل خو تباہ او برباد کی زمونږ هغه حالات دی ملګرو اوس د بزو په وجه باندې په د بزو په وجه باندې چې تر راځي والک پانسي کې ملګرو ډېر د افسوس مقام دی ډېر د جړا مقام دی هغه تصویرونه هغه ویډیو تاسو سره هم شریک کولای ځکه چې دلته موږ ته هم مساله جوړي تاسو سوچ هم نشئ کولای ډېر د افسوس مقام دی پښتنو چرته هم دا چې نه د پکا چې تاسو یو ماشوم په دې وجه باندې پانسي کوي چې دا غب زی چې دی نو هغه پټي ته ورواړي په پټي کې سسو خړل او هغه د وجه نه چې تاسو پانسي کوم تاسو د دنیا نه رخصت کو یار د ظلم انتها وګورئ پښتنو مونږ چې دا څومره الله پاک ذلیلہ کوي مونږ د دې وجه نه ذلیلہ کوي چې زمونږ چې دنو داسې کارونه کوو چې تاسو سوچ هم نشئ کولای ته اوس د پټي په وجه باندې چې دنو یو ماشوم راوغسته هغه چې دنو پانسي کو هغه د دنیا نه رخصت کو یار په دې باره کې سوای خوندې کمنټ ضرور وکړئ دلته आवाज یې ویډیو سره جوړولای هم نشي دا څه قسم واقعا واوري کنه سړی په جړه باندې مجبوره کی چې ولي د زو په وجه باندې چې دنو تر راځي او یو ماشوم پانسي کې چې زما پټي تبزیر راوخته نن زما په ټوله علاقو کې دا قصې دي او لک چې دنو صبر کوي برداشت کوي دا څوک چې برداشت کوي صبر کوي دی الله پاک ولې جنت ورکړي یو ډیرو قصونه چې دنو دیو بچي بلکې زمونږ حالات نه وګوري نه مونږ ډایرکټ چې دنو کسله پانسي ورکو وایي چې دا غب زی چې دنو پټي ته راوخته دي مونږ په اشار کوو مونږ په جګړه کوو مونږ په یو بل په ډانګو باندې وو کنه دا چې چرته هم مکوي کنه د دنیا ژوند دي سینه ده کنه خیر دې ته پټي ته ورغل وی الک سي خړل وی د سم مساله نه کول تر راځي ماشوم پانسي کې دا کوم خبره شو یار د څوک برداشت کولای شي هر کس په دې باره کې سوای خوند کمنټ ضرور وکړي